د کرکټ دغه لوبې چې یوه اونۍ وخت به ونیسي د ولسوالیو په کچه پکې 14 لوبډلې لوبیږي. خوست کې د کرکټ بورډ ادارې مسؤلین وایي له لوبو یې موخه د تکړه لوبغاړو پیژندل او په ولسوالیو کې مسلکي کرکټ او د هغې پرمختیا ته پام نیوی دی. د دې سیالیو نه موخه او هدف چې دی ولسوالیو کې د غوره استعدادونو موندل دي او سیمه ییزو او ولسوالیو ته د کرکټ په برخه کې کوم مسلکي کرکټ چې دی ته پراختیا او پرمختګ دی. ورته مهال لوبغاړي دا ډول سیالۍ د ځان په ګټه او د ښې راتلونکي لپاره یو ښه چانس بولي. د دوی په خبره هغه لوبغاړي چې ښه وړتیا لري او تر اوسه د کرکټ بورډ له نظر لرې پاتې شوي له دې لارې خپل استعدادونه او وړتیاوې نندارې ته وړاندې کوي. دا رقم لوبې موږ لپاره ډېرې مهمې دي ځکه چې موږ پاس لیول ته ځو. موږ دا میچونه کړي، دا میچونه موږ ته ډېر هلته پیدا کوي ځکه موږ اول وخت کې کلب لیول نه بیا ریجن دا موږ ته ډېر هغه راکوي دا میچونه ځکه چې دا میچونه خو د ټیټ لیول نه نیسه منګر پاس لیول ته ځي او دا میچونه د دې لپاره ډېر مهم دي چې ځوانان په دا کې خپل استعداد وښیي، خپله وړتیا وښیي. انشاءالله دلته کوچینګ سټاف هم راغلی دی، رئیس صاحب هم دی، داسې نوره کسان هم راغلي دي. دلته چې کوم ښه لوبغاړي وي، ښه بلران وي، دوی هغه چې کوي ګوري بیا په آینده کې دوی ته مخکې کوم لیولونه چې دوی دوی ته مخکې ورکوي. موږ ډېر خوښ یو چې دا ځای کې لوبې کوو. مخکې دا موږ ته زمینه نه وه برابره، اوس موږ ته دا چانس دی چې دا ځای کې ولوبې کړو د خپل پرمختګ پوره. دا موږ ته ډېر یو غوړ چانس دی چې ولوبې کړو، مخ ته تاګ وکړو. خوست کې دا دوهم پړاو لوبې دي چې د کرکټ بورډ په نوښت د ولسوالیو په کچه جوړیږي. له دې وړاندې جوړو شوو لوبو په پایله کې یو شمېر لوبغاړو ولایتي لوبډلو ته هم لار پیدا کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په کرکټ بورډ ادارې له دې امله نیوکې کېدې چې ولایتي الف 19 کلنو او همداشان ملي لوبډلو ته لوبغاړي د اړیکو او واسطې پر بنیاد اخیستل کېږي.